السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې تاسو په فیسبوک آی ډي کې په سټوریانو باندې غلطې ویډیوګانې راړوي، غلط شیان راړوي او تاسو ځینې په عذاب یاست، نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو سټینګ درښیم چې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې په خپل فیسبوک آی ډي کې هغه غلطې سټوریانې بلاک کړئ، بندې کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو دلته د فیسبوک په سټوري باندې زیاتره کسان زیاتره پیجونه غلطې ویډیوګانې ورکوي، غلط شیان ورکوي. نو دا به تاسو څنګه بلاک کوئ؟ نو راځو زه اوس مثال درکوم. اوس ګوره دغه یو پیج ده، ګوره دلته غلط شی ورکړی ده. سمپل به تاسو په هغه سټوري باندې داسې کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په هغه سټوري باندې کلیک ونیسئ لاندې میوټ ورته لیکلی ده. سمپل په دغه میوټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په میوټ بټن باندې کلیک وکړئ، هغه سټوري به بنده سي. دغه رقم دلته تاسو ته هره غلطه سټوري راړوي، سمپل تاسو په هغه سټوري باندې کلیک کوئ، بیا میوټ باندې کلیک کوئ، بیا دلته په میوټ باندې کلیک کوئ، نو هغه سټوري به بلاکیږي. بیا به تاسو ته د هغه پیج یا د هغه کس سټوري دلته تاسو ته نه راړوي. نو دغه رقم دوستانو کوم چیرې بیا کتل سي اوس ما کومې سټوریانې بندې کړي دي، چا د کوم پیج سټوریانې ما بندې کړي دي، هغه هم تاسو بیرته کتلی سي. هغه به تاسو چیرې ګورئ؟ دې لپاره سمپل ګوره په دا کونج کې درې لاینې دي، سمپل په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به سمپل تاسو لاندې راسئ، لاندې سټینګز اینډ پریویسي په نامه یو اپشن ده، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم بیا په دې کې اول اپشن د پروفایل سیټینګز، په دغه پروفایل سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل سیټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ سئ. کله چې تاسو لاندې راسئ دلته یو اپشن دی د سټوري سیټینګز په نامه، په دغه سټوري سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټوري سیټینګز باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې موږ سره څلورم اپشن دی د سټوریز یو هیو موټډ په نامه باندې، په دغه سټوریز یو هیو موټډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. لکه تاسو ته هغه ټول کسان او هغه ټول پیجونه راواړوي د چا سټوریانې چې تاسې بلاک کړې وي او بندې کړې وي. نو دغه رقم کوم چیرې بیرته سټوري ور خلاصوله سمپل ګوره په دغه ان میوټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو د هغه سټوري به بیرته خلاصه سي. بیا به هلته تاسو ته په فیسبوک کې د هغو سټوریانې بیرته راړوي. نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولی شو چې په خپل فیسبوک آی ډي کې غلط سټوریانې بندې کړو، بلاک یې کړو، چې بیا موږ ته په خپل فیسبوک آی ډي کې غلط سټوریانې نه راواړوي. د کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو بیا په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.